دا هغه اداکار دی چې کوم تاسو په پښتو ډرامو کې کتلې او د ډیره وخت تاسو خندولي وي نن په خپل پسرو سترګو جاړي او ډیر زیات خپه دی یو سیریس جړای کړي دا ډیر د زړه نه جړا کړي دا ډیر زیات خپه شوم دا کلیپ مې وګورم ما ویل چې تاسو رام په اوسو خبره وکم او دا میسج تاسو لدر کما کم چې پکار دی قدرمنو کتونکو ویډیو را ستر اخر پورې وګورئ دغه اسماعیل شهید اداکار چې ټول عمر زمنګ په مخونو باندې خندا او خوشحالي راوستي دا او په خپل ټول عمر منګه خندولیو دغه اسماعیل شهید نو میکاس چې تاسو ګورئ او ډیر زیات خپه دی او جاړي تاسو کو ګورئ په سوشل میډیا باندې یا په ریل کې داسې خلک چې هغه ټول عمر منګه د خندولو کوشش کوي نو دا هغه خپل لای په خپل ژوند چې کم ډیر په خفګان او ډیر په جړا کې تیریږي هغه کوشش کوي چې منګه دغه معاشري له خندا ورکو خوشحالي ورکو او په خپل باندې پزړه باندې ډیر زیات غم او درد وي دغه اسماعیل شهید کس چې تاسو ګورئ او دا هغه نوموړی اداکار دی چې تاسو سوچ هم نشئ کولی په ټوله دنیا کې ټول خلک پیژني چې دا یو نوموړی اداکار دی د ټول عمر مزاحیه اکټینګ کړی دی او ډیر خلک یې خندولي دي کوشش یې زمونږ په مخ باندې خندا راوستو دی خو نن په خپله په سرو سترګو جاړي او د ده تره تقریبا د نن نه له 7 ورځې مخکې وفات شوی دی د ده تره خپل دونه ګران و چې ده کله په مسافرۍ کې د هغه نه خبر شو او کله وویل چې یاره زما تره وفات شوی دی نو هغه ډېر زیات خفه شو او په جړا باندې لاس پورې کو دا نن سبا تاسو به ګورئ په یورپ کې دی او په یورپ کې د ده ویډیوګانې راځي او دا چې کومه دی نو د یورپ نه एकदम د جنازې له نه را رسېدی شو نو ده راتلی او ډېره خاصه او ډېره کوشش یې کړی وی خو بیا به هم دا ورځ نیمه بعد راتللی د هغه نه به دفن شوی وی هغه به لیدلی نه وی نو هغه د خپل خفګان د له کبله یو کلیپ تیار کړو د هغه کلیپ د له کبله ټول پښتانه خبر شول او هغه وویل چې یاره دا درد چې کوم دی دا د خدای چاته هم نه نصیب کوي دغه تره چې کوم دی دغه خلکو ته ډېر زیات د خپل ترونه ګران دي موږ خو که تره په مثال د تربور استعمالو موږ ویل چې تره مثال د دشمن دی څوک سوی په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ تره پسې ډېرې مسخرې کېږي خو تره چې ترې وراره نو هغه یو بل ته د بچي په شانتي نظر کوي او خواږي یو بل ته همدغه شانتي نن اسماعیل شهید ته هم دغه خپل تره دونه ګران دی چې هغه پسې په چغو جړاګانې کړي دي زه خو وایم چې خدای دغه خلکو مل شي کم خلک چې مسافر وي او هغوی ته د خدای پاک د کور درد هېڅ کله هم نه رسوي که هغه مور د که پلار دی او که تره دی یا که د کلي مشر دی نو هر یو کس چې کوم دی هغه دونه درد لري په مسافرۍ کې چې تاسو سوچ او ګمان هم نشئ کولی خدای پاک دې د دغه درد او د دغه سختې نه هېڅوک هم نه دي ورته ښیي او نه دي د دغې سختې ته مجبوروي بوده دا سوق شو بابا الله دې وبخه الله دې هغه دنیا ښایسته کړه الله دې هغه دنیا ښایسته کړه ډېر لرې یم دنه ډېر لرې یم خدای دې وبخي خدای زموږ د دعا ځای ورک شو